شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د امنظار ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو، زه محمد عابد خان یم او تاسو ګورئ زما د ژوند کیسه. نن زما د ژوند کیسه کې زما د کلي زما مشر او یو ډیر ښه انسان ورته زه په دې وایم چې بوټو سره مینه کوي، ښکلا سره مینه کوي، فطرت سره مینه کوي او ټکو سره مینه کوي، د پښتو ټکو سره مینه کوي. او ټول ژوند چې زه موږ ورته ګورو نو ښې خبرې مې ترې اورېدلې دي. نن موږ سره زما د کلي زما مشر زموږ ډېر نږدې ګل رحمان ارماني صاحب. ارماني صاحب څنګه یې؟ حبیب صاحب د ټولو نه مخکې خو تاسو ته زه په خیرالي وایم چې تاسو زموږ دې غریب خانې ته رالې او په دې دومره موده کې زما او ستا لکه هغه بار ګپ شپ خو ولګي بالکل. خو لکه هغه یو ځای ناسته نه ده شوې. نو بس وایي چې د ډیوې د لاندې تیاري که نه دا خبره د ګل رحمان ارماني صاحب مکمل صحیح ده چې موږ د ادب حوالې سره مختلف شاعران، ادیبان، لیکوالان د هغې نه وخت په وخت د هغې رای تاسو ته در رسو. خو د خپل کلي ځینې کسان تاسو اورېدلي دي، یعنې صابر شاد او اکبر لیلا، اسرار فطرت، دا زما د کلي زما ملګري دي. خو دې ټولو کې سینیر زمونږ د ټولو مشر ګل رحمان ارماني صاحب. حقیقت دا دی چې دا منظر ټي وي په شیشه باندې په لومبي ځل یې اورئ. ارماني صاحب تاسو ارماني ولې؟ یم ارماني د ارمانونو ډک زړګی لرم، نه پوله پټې شته نه کلبه شته نه خرګې لرم، پاتې مې یو زړه د ستا په مینه یې لوګی لرم، نو څنګه به لیلا ستا چې ګل رحمانه ګران مخکوم یم. او بس دا خو د دنیا یو لینډ دی او ټول خلک ارماني دي، خو چاته پته نشته چې د ده د څه ارمان او داسې زه هم نشم ویلی او چې دا ارمان دی چې زما دا ارمان دی. نو بس دا زندگی ده تېره شوه روان. ارماني صاحب کله پیدا شوی دی او بیا سبق څونه ویلی دی؟ د خپل کلي مینوالو ته چې پته ولګي چې ګل رحمان ارماني صاحب د کم کلي دی، کم ځای کې سترګې وغړولې، سبق یې څونه ویلی دی، ژوند یې سر کې هغه چې کوم د ماشومتوب لږ ژوند لږه شان خپله هغه ورځې رایاد کړي. په دې خو زه داسې څیزونه هم لږ لږ لیکم، ډېر ښه. خو تقریبا زما پیدایش چې کوم دی نو دا 63 64 دی او عمر مې ټول په ډنډوکا کلي کې تېر شو او یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم او تعلیم چې کوم دی نو تعلیم مې نه دی کړی، خو الله تعالی راله دومره سره کړي چې زه تقریبا د 10م تعلیم والا نه مرورېږم. د 10م چې چا کړي که نه ډېر ښه، نو زه دا ډېر ښه خبره ده. ډېر جنید د کیمرې فشار جنید دا خبره یاد ساته. ښه جي، بلکې تاسو دا اوس هغه ګپ غونته کې دی که نه زما د انګین دي دا خبرې ملغلرې دي. دا یوه چې ده دا 14م پاس ده، یوه چې کومه ده نو هغه 12م پاس ده. خو هغې ما نه تپوس کوي لکه زه به دا وایم چې د انګلیش نه د پښتو باره کې او یا داسې څه تپوس نو هغه ژوند باره کې. ګل رحمان ارماني صاحب 15 کلن ګل رحمان ارماني صاحب په ژوند پوه دی. د دغه یوې خبرې نه اندازه وکړئ چې د ارماني صاحب په ژوند څونه پوه دی. ارماني صاحب څونه ستاسو چې کوم دا ژوند تاسو تیر کو لکه دغه ماشوموالی نو ټول تاسو چې ډنډوکا کې تیر شو نو دا د 10مه پورې یا د هغې نه بعد شاعري شروع شوه او که نه شاعري بس ستاسو د ذهن کې چېرته وه؟ ځکه چې دلته خو داسې ما څوک 1973 کې زه ډېر ماشوم وم. نه نه جي زه چې کله د چا انټرویو اورم که نه لکه دا خو اوس پاکې ښکلې خبرې کوو، زه چې چا انټرویو اورم نو زه چې د چا نه هم تپوس کوم او وګورم ورته نو یاره زما پلاني استاد دی پلاني مې استاد دی، یا لکه په علاقه کې څوک وو یا په علاقه کې د پلاني نه متاثر شوی یم. زه مونږ به میلسې کوري چې کله داسې هلکان ټپه به کوله ټپه به اخوا دېخوا ده به م کول، خو ما هېچا ته م نه دي کتلي چې یاره پلاني څنګه غزل لیکلی چې دی ولیکمه، نه بس دا یو قدرتي لیڼ و لږ لږ راځي او کوشش دا کومه چې 73 کې خو لکه ستاسو 10 کاله عمر و دقه وخت نه ده تقریبا خبره شروع ده. واه واه واه. نو
مثلا ماشوم خو په پنځم جمعات کې کنه خو ما جی سبق نه دی ما سبق نه خو تاسو پویا سره کړی د ګور شعر خو په پویا په مشاهده په شعور باندې راځي نو هغه وا معاشري تم قتل بس د معاشري ته چې د عمر نه درد زه محسوسوم د خلکو درد ډیر زیات محسوسوم غریبي به محسوسوله ډیر زیات محسوسوم او هغه خپل غریبي محسوسوم خو زه یو ابد داره کې کار دی چې ډیر زیات خپه کېږم په هر چا خپه کېږم چېرې به وي دا غریب دی زما دونه وس نشي زه د سره څه وکړم څه ونه کړم بس دغه مې یو هسې په سکرین خو اوس چې ویل غواړي او که نه سینه ارماني صاحب خفه شي خو ما ته دونه پته له زه دا ارماني صاحب زمونږ خپل دی دا زمونږ مشر دی چې ارماني صاحب ډېرو غریبانانو سره د خپل وس نه سیوا امداد کوي ځکه چې دا درد حقیقت کې دی محسوسوي چې د یو انسان بېوسي هغه محسوسوي نو مخامخ ورته نه وایم خو تاسو ته وایم چې زه حقیقت دا دی د ټولو خبرو نه خبر یم او په دې باندې دې ته لکه خراج تحسین پیش کوم خدای دې وکړي چې دا ټول هر انسان یو په مقام صبر دی یو په مقام شکر دی نو صبر والا خلک جدا ري خو شکر هم پکار دی چې موږ له خدای پاک سره کړی دي چې وای باندې موږ شکر ادا کوو موږ چې چاله نه دی ورکړي چې اغي ځان سره شریک وکړه خدای پاک خدا ټول یو شانم کولی شو خدا خو زموږ امتحان دی کنه امتحان دی نو پکار دی چې په خج ارشاد شکلونه د انسان دی او جامې د انسان دی خو آشنا انسانیت پچا کې شته پچا کې نشته په سترګو باندې ګورم او په خوله چاته څه نه ویم زما په خیال عزت پچا کې شته پچا کې نشته او جنګ ګرم د نیتونو د هر کور کې ځانځاني ده داسې ده اوس مینه محبت پچا کې شته پچا کې نشته داسې ده بېوسه باندې خپې دربل د هر سړي پیشه ده خو سور سترګې له غیرت پچا کې شته پچا کې نشته او د نوم دپاره هر سړی لکونه روپۍ خرچ کړي رښتونې سخاوت پچا کې شته پچا کې نشته بالکل بالکل ارماني صاحب دا راته ووایه ما وختي چې موږ کېناستو انټرویو ته نو ما ارماني صاحب ته وایي شعرونه درته یاد دي ځکه چې نه کاپي وه نه کاغذ و نه موبایل ارماني صاحب شعرونه څنګه یاد ساتئ پته چې زما په یو لکه چې څه یي نو څه خو هېرېږي خامخا ځکه چې دا ډېره لویه مجموعه ده څه لږه نه ده خو دونه لسته یا 50 کال وشو د شاعرۍ 50 کاله هېري خو بیا هم چې زه به دا ووایم چې کله نوې راوټوکېږي نو هغه زوړ هېر شي داسې غوندې چل وشي څه خو ووایې که نه چې شاعر دا څه خو م ووایې څه نور هم ووایې خو یو خبره ته کومه چې ما کله د زندګۍ مخکې خبرې وې که نه نو هغه به لکه هلکوالي وه نو موږ به غزلې او دا څیزونه به هم لیکل را لیکل پخوا به هم غزلې لیکلې اوس تقریبا د 20 کالونو په دې مخ چې زه څه لیکم نو هغه حقیقت ولیکم زه یم چې په دې کې څوک د دې نه څوک څه پیدا والي د چا زړه ته پرېوځي چې حقیقي شاعري کوئ کوشش مې دی لکه هغه شاعري چې کې درد دي د دې معاشري خبرې خو خاص کر د معاشرې دپاره وایم انسان لګیا دی انسانان خوري او پې ژوند تېروي انسان لګیا دی انسانان او پې ژوند تېروي لکه اوسۍ چې ازمریان خوري او پې ژوند تېروي غریب په ژبه خان سټي د ټوک ډوډۍ دپاره غریب په ژبه خان سټي د ټوک ډوډۍ دپاره خانان د سیل مې غریبان خوري او پې ژوند تېروي او څوک د یوې نوړۍ په تمه پردي در ته ګوري څوک د مستۍ نه مړدان خوري او پې ژوند تېروي داسې بالکل بالکل او د چا مضبوطه عقیده د روزي خدای ورکوي د چا مضبوطه عقیده د روزي خدای ورکوي څوک برنحقه خپل ایمان خوري او پې ژوند تېروي او څوک سمندر ډوب کړه ولاړه د میانو ښکار شو څوک سمندر ډوب کړه او لاړه د میانو ښکار شو څوک د اوبو هغه میان خوري او پې ژوند تېروي او مقتول د خاورو لاندې پټ شي د دنیا نه لاړ شي مقتول د خاورو لاندې پټ شي د دنیا نه لاړ شي د قاتل غوښې وکیلان خوري او پې ژوند تېروي او موږ له ټول یو بل ته محتاج یو که لږ سوچ دې وکړو ملا منبر کې مقتدیان خوري او پې ژوند تېروي او شاعر ته هسې واو کې څوک څه نه ورکوي
واه شاعر ته هسې هسې واو واو وکړي وکړي. څوک څه نه ورکوي دمان محفل کې شاعران خوري او پې ژوند تېروي خلکو د یو بل په خوراک باندې شروع کړې ده بس خپل شعرونه ګلرحمان خوري او پې ژوند واه 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 ارماني صاحب هسې چې زه ګورم نو دغه لږ ټایم کې چې لکه تاسو وایئ چې دې په دغه ټایم کې خو زمونږ د اسماعیل علي حیدر جوشي بابا هغه ډېر مشهور و ځکه چې زمونږ د کلي ستار او دغه سردار کاکا سردار کاکا به دغه شعرونه وی به نه هغه به دلته ته راته هم ډېره ښه ځکه چې مونږ به اورېدل نو ده به د علي حیدر جوشي بابا شعرونه وی نو تاسو به هم دغه شعر یا ورسره ملاقات شوی ملاقاتونه به هم ورسره کېدلو خو ما چې کله ما تقریبا 40 سال شوقیه مجلس کړی دی 40 سال شوقیه مجلس مې کړی دی خو ما یو د چا شعر نه دی ویلی خپل بم بس خپل بم واه واه او دا خو نوې خبره ده دا بیخي نوې خبره ده ځکه بل چا شعر او بس خپل به مې وي نو ما په دې وجه پرېږدي طرز سره به هم څه کول خپل طرز به مې ورته جوړ طرز به خپل جوړ شو او زه تا ته یو غزل ویم واه زه د چا د مینې په یادونو مشغولېږمه زه د چا د مینې په یادونو مشغولېږمه لرې شه طبیبه په دردونو مشغولېږمه واه 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 دا به زما طرز ډېر ښه طرز دی ما د عشق په تیغ باندې ملګرو چې زخمي که زړه خود د خپلو وینو په ډنډونو مشغولېږمه واه ما سره وعدې د وفا چې صبح و شام کړلې صبح و شام واه ما سره وعدې د وفا چې صبح و شام کړلې اوس د هغه ښکلي په لوظونو مشغولېږمه واه 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 ډېر ښه نو دا به ما دې له خپل طرز جوړو چې د ما به کوم کلام و هغې له ما خپل نو او زه دا چې کوم یو شاعر د موسیقۍ سره هم تعلق ساتي نو زه اړو دا منم نه چې موسیقار دې د هغه طرز جوړ آها شاعر دې جوړ کړي چې هغه په چا ولګي داسې ویلو شو چې ارماني صاحب یعنی په موسیقۍ کې شاعري کوي یا یو طرز ذهن کې مو شاعري کوي هغه مې بیا او هغه په اورېدونکو باندې هم خوږه لګي واه 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 اوس مثال ما یو شی ولیکو تا ته څه پته چې دا په څه ویل پکار دي خو ما ته پته چې دا څنګه ویل پکار دي دې ته وایي د زړه اواز نو د زړه نه چې کوم اواز راوځي نو هغه چې تا وله خپل یو سوچ کړي که نه لږ شان ترنم نور چې تصویر دې را سره دی تصور به څنګه نه وي چې ستا مینه چا سره وي بختور به څنګه نه وي واه ډېر ښه ګرانو مینوالو اذانونه شروع شو او د ګلرحمان ارماني صاحب سره به مرکه جاري مننه